په یو کپنۍ کې چېرته د یو جینۍ 2 کروڑ روپۍ انعام راووته نو د کپنۍ هغه مشر وایي چې یاره دا خبر دې ته په څه طریقه ورسوو چې یاره په دې د خوشحالۍ نه څه چل وشي. نو یو بوډا بابا په لاره باندې روان و، بس هغه بابا دې خبرې د منتخب کړه چې یاره بابا دا خبر به ته دې جینۍ ته ورسوي خو په داسې طریقه چې په دې د خوشحالۍ نه څه چل ونشي. نو هغه بابا هغه جینۍ ته وایي یاره خړو که ستا چېرته 2 کروڑ روپۍ انعام راووته نو ته به څه وایې څنګه به یې. نو هغه جینۍ ورته وایي که زما چېرته 2 کروڑ روپۍ انعام راووته نو زه به په هغې کې 1 کروڑ روپۍ تاله درکړم او بل به سره واده وکړم او دواړه به ښه د مزو ژوند تېرو. نو دا خبره اورېدله چې په باباو ته څه چله شو او بابا په بله ورواوړېد. نو ما وی چې تاسو له ماله کومه مینه نن راکړه ده او ماله کوم داد راکړه. نو ما وی اصله چې لکه دا بابا په بله ورواړو او ګوهر نبي صاحب بیا وایي چې شعرونه ووایه نو دغه څو شعرونه چې دغه څو شعرونه نوي به ته ووایم چې بې له وحشته بې خطرو ژوند دی، بې له وحشته بې خطرو ژوند دی او ژوند خو د غره ژوند د مزو ژوند دی. او یې په ښارونو کې آبادو خلکو دغلته مرګ څنګ دی او په څو ژوند دی. ای په ښارونو کې آبادو خلکو دغلته مرګ څنګ دی او په څو ژوند دی او ډېرو ترې خاورو له زړه ستړی یوړو ډېرو ته بار لا پوږو ژوند دی. او د خپلو ښار کې د مینو خوارو تش په وادو بهانو ژوند دی او تر هلته به موږ څنګه سوځو زموږ چې دلته په لمبو ژوند دی. او دغه څو شعرونه نور هم چې ستاسو په کوڅو کې د خپو پلونه به مې پاتې شي، زه به ترېنه لاړ شم خو یادونه به مې پاتې شي. او بیا ورته زما په سترګو ګوره که دې یاد شوم او ځوړند خر دیوال ته تصویرونه به مې پاتې شي. بلکه چې بیا ورته زما په سترګو ګوره که دې یاد شوم او ځوړند هر دیوال ته تصویرونه به مې پاتې شي. او لږ څه ته مې پرېږده مرګه دومره زر مې مه وژنه او زړه کې ډېر نیمګړي ارمانونه به مې پاتې شي. او دغه سرمایه مې د اوتر جنون له ډېره د خیر دی که زه مړ شم خو شعرونه به مې پاتې شي. او دغه څو شعرونه بس اخري اختتامي وایم چې تش د خولې په پالسګرو پسې مزه باسین صاحب چې تش د خولې په پالسګرو پسې مزه د لباس په دې ملګرو پسې مزه او څه ناسې د کردار امتحان اخله تش د رنګ پخې وګرو پسې مزه. او دا چې ستا په وړاندې غټې غټې وایي اسم نه دي په دې نرو پسې مزه او چې د ننګه ډک وي یو ملګری ډېر دی د بې ننګو په لښکرو پسې مزه. مننه چې د ننګه ډک وي یو ملګری ډېر دی د بې ننګو په لښکرو پسې مزه او صرف لاس مې په سر کېده و نو ستایم د بنګال په جادوګرو پسې مزه. او د یو بل نه راله زړونه توروي خو د دې خلکو په خبرو پسې مزه. او دا غریب د خپل جنون سره لګیا وي د اوتر په دې سندرو پسې مزه. یو جهان مننه اردو هغه استاد باندې چې کوم نظم دی هغه ووایي بس بیا به خبره خلاصه ان شاء الله. استاد اردو والی مطلب په دې دغه د استاد دا نظم تاسو بیا وایي نو چې ژوند مې ټول تېر کړی ښه په ناز او په انداز وي، چې ژوند مې ټول تېر کړی ښه په ناز او په انداز وي، چې ستړی مې ساوي کې وم چې زم چېرته استاد وي. او 40 ګنټې ورځ کې مې 15 ګنټې ډیوټي وې چې سار څه ټیم راتللی بس زما خپله مرضي وې. جمعه چوټي مې خپله وې، اتوار مې سرکاري وې، څادر مې جوخه اغوستی وې، نه پټ وې نه وردي وې، په ټول سکول مې ځان له جوړه کړې بادشاهي وې، چې ناست وې په کرسۍ کې لګولې مې هینډفري وې. نو چې نه د چا ماتخت وې نه په ما د چا آواز وې، او چې ستړی مې څاروي کې وم چې زم چېرته استاد وې.
او په لږه مې کار نه کېږي 80,000 تنخوا وې په هر جب کې چې 100,000 روپۍ پرتې زما وې ولاړه د کور مخې ته مې توره کرولا وې وړو چې را لپۍ راوړې د چا چې لنګې غواوې نو په لو کې شاګردان را سره 100 کسه لګیا وې په زړه کې چې مې څه راتلې قبوله مې دعا وې نو راتللی په سکوټر خو چې جوړ کړی مې تجاز وې او چې ستړی مې څاروي کې وایم چې ځم چېرته استاد وې او په سر کې سپین نشته ایله اوس ته ځوانېدو دی ګوهر نوید صاحب ته د ډالۍ چې دوی غوښتنه وکړله چې په سر کې سپین نشته ایله اوس ته ځوانېدو دی په تله چې وتلې 45 کیلو دی سلک په سر کې سپین نشته ایله اوس ته ځوانېدو دی په تله چې وتلې 45 کیلو دی سلک ډېرې زده کړي دي استاد مې د اردو دی د یو شعر تشریح نه کوي مین په کخانو دی او دا خان استاد یادو ما څنګه ژوندې د مزو دی نو استاد یې لږ اوتر به دې پوه کړی په دې راز وی او چې ستړی مې څاروي کې وایم چې ځم چېرته استاد دی یو جهان